سلامون دوستانو څنګه کولای شو چې د واتس اپ وایس میسج خپل موبایل ته ډاونلوډ کو که تاسو غواړئ چې په واتس اپ کې یو مهم وایس میسج تاسو سره لګی دی هغه آډیو ته بدل کړئ یا هم وی3 ته بدل کړئ او خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ یعنی ځوازه داسې میسجونه وي دوستانو چې هغه زموږ لپاره ډیر ضروري چې خپل موبایل کې موږ ځان سره وساتو سیو کو مقصد په واتس اپ باندې باور نشته کله موږ نه موبایل خرابېږي هم د ډاټا موږ څخه لمنځه ډیلیټ کیږي که چېرته تاسو یو ویډیو هغه موږ په اسانۍ سره موبایل ته ډاونلوډ کولای شو هم خپل فایل ته هم اړولی شو که واتس اپ کوم شی دوستانو هغه تاسو وایس میسجونه مهم در سره هغه هم تاسو په موبایل ته ډاونلوډ کولای شئ اسانه طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم راځي چې طریقه درته وښایم دوستانو دغه مخکې به څه وکړئ په موبایل کې به واتس اپ خلاص کړئ کله دوستانو خپل واتس اپ خلاص کړئ چا سره تاسو چټ میسج کوئ نو کوم وایس میسج تاسو شوی دوستانو په هغه میسج باندې بدلته لانګ پریس وکړئ کله چې لانګ پریس وکړ پورته خوا کې درې ټکي راځي په دغه کلیک واخلئ او دلته راشئ په د شیر اپشن باندې ورته کلیک واخلئ کله چې شیر بټن باندې کلیک واخسته په دې کې دوستانو تاسو یو اپلیکیشن در پیژنم ویډیو ټو MP3 کنورټر همدغه اپلیکیشن د ویډیو په اخر کې تاسو طریقه درخوایم چې څنګه ډاونلوډ کولای شو همدغه اپلیکیشن چې تاسو سره همدغه به انتخاب کړئ کله چې دغه اپلیکیشن باندې کلیک واخیسته اتوماتیکلی دغه وایس میسج تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې راخلاصيږي نو دغه مکمل تاسو ورته څومره وایس لري ټول به ورته انتخاب کړئ کله دوستانو مکمل وایس انتخاب کړ کله چې انتخاب کړ دوستانو راشي په د سیو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ سیو اپشن باندې کلیک واخیسته د لپاره یو ځانګړی نوم تاسو ورکړئ چې هر نوم تاسو ورته ورکوي هماغه نوم تاسو ورته ورکولای شئ کله چې ورکړ دوستانو هغه لپاره تاسو ځانګړی فارمټ هم انتخابولی شئ ما نه MP3 ورته انتخاب کړ MP3 تاسو نور چې کوم یو تاسو خوښ هغه ورکولی شئ راشئ په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ بیا ستاسو موبایل باندې ایډ راځي د ایډ به تاسو سکیپ کړئ د سره دوستانو دغه وایس میسج تاسو موبایل ته ډاونلوډ شي بیا تاسو کولی شئ د وایس میسج په خپل موبایل فایل کې وګورئ دوستانو دغه تاسو ښکاري د میسج موږ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړ د اپلیکیشن څنګه په خپل موبایل کې انسټالو دوستانو هغه لپاره تاسو راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته یا چې کله ګوګل ته راغلی دوستانو په دې سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ ریچ news.co همدغه ویب سایټ ډومین به تاسو ولیکئ دوستانو سرچ به یې کوئ زه تاسو ته د اپلیکیشن لینک د دې ډسکرپشن کې هم پرېږدم فیسبوک کې به د نه پورته لینک وي هم په کمنټ کې تاسو لینک کتلی شئ دلته تاسو د اوله نه اپلیکیشن راځي که دغه ځای کې نه و دوستانو لږ لاندې راشئ دلته تاسو ته سرچ ایکن راځي په دې سرچ کې ورته ولیکئ ویډیو ټو MP3 همدا به ولیکئ او سرچ به یې تاسو دغه اولنی اپلیکیشن راځي په دغه به کلیک واخلئ لږ لاندې راشئ دوستانو او دغه ځای د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ نو که دا ویډیو مو خوښ شوی وي ضروري د خپل ملګرو سره شیر کړئ